مای د اوسن د لمبو په سوري خوب کړی دی او ملګرو ما ورپسې ځکه لیونتوب کړی دی ما د هغې سنګلې نیسي او د کوڅې مې شړې ما د هغې سنګلې نیسي او د کوڅې مې شړې یاد کا په کومه چې تا ډېره موده خوب کړی دی ګرانو ملګرو سلامونه مې واخلئ ستاسو ورور ستاسو ملګری صاحب مانیروال یم او خپرونه ادبي ملګرو کې یو ځلې بیا تاسو ته مخاطب شوم په دغه هیله چې روغ جوړ خوشحاله به او ژوند به کوئ ملګرو څنګه چې زموږ د پروګرام نوم ادبي ملګري دی په کوشش کوو چې هر پروګرام له یو نوی ملګری یو داسې ملګری چې ډېرو کمو پروګرامونو مشاعرو لتلی نن هم کاټلنګ ته راغلی یم او غازي بابا کلي ته راغلی یم که زه زما در څنګ لیاقت پلوسوال زما د رور په شان کې زما رور ما ته ډېر زیات ګران که زه دا ووایم چې د هغه په وساست باندې زه همداسې خلکو ته رارسمه څوک چې زما در څنګ حسن باچا سحر صاحب زما در څنګ ناست دی د غازي بابا د کلي اوسېدونکی دی نو دا زه د لیاقت پلوسوال په وجه باندې راځم چې هغه ما له داسې روک ملګري په ګوته کوي ما ته او بیا ما سره راځي دومره کړان کوي دومره وخت راکوي یو جهان مننې کوم او حسن باچا هغه نه به اول د هغه د ژوند په اړه باندې بیا د هغه د فن په اړه یو څو خبرې کوو بیا به ترې شعرونه ډالۍ کوو سحر صاحب پروګرام کې درته هرکلی وه صاحب منروال صاحب ډېره مننه موږ غونډه کې د ورکو خلکو تپوس کوئ ډېره زیاته مننه او تاسو خو روک نه یئ زه خو وایم چې چاته د پښتو ژبې خدمت کړی دی نو هغه د پښتو شته کړي دي که مونږ وګورو نو په هغه ټیم کې به نه میډیا وه نه کیمره وه کوم دور کې چې رحمان بابا دي خاطر دي خوشحال خان خټک دي لیک کړی دی نو هغه په زه هم در ورځ در قیامته پورې ژوندي نو تاسو د دې پښتو خدمت کړی دی انشاءالله ژوندي به یئ او موږ به هم وخت په وخت باندې خبره اورو او دغه مینهوال دي چې موږ سره په دې پاڼې سره مینه کوي پښتو شعر سره مینه کوي هغوی سره به مخاطب کوو څه دې راوړي هغه د شعر تږو ته به څه ډالۍ کوي دوی ته به جي یو دوه درې کلامونه ډالۍ کړو خپل ارشاد نو کلام نه مخکې خو یو شعر دی جي چې بم بارود ټوپک ګوله یې په موږ سوچ شي بم بارود ټوپک ګوله یې په موږ سوچ شي بس زمونږ غوندې کاله په دنیا نشته ډېر ښه او کلام دی جي چې دلته راځي نه ستړی شوی دلته راځي نه خفه شوی یم او د یو سړي نه خفه شوی یم دلته راځي نه خفه شوی یم د یو سړي نه خفه شوی یم د محبت ورته مې ودانګل خو ما سوځوي نه سوځې شوی یم دلته راځي نه خفه شوی یم د یو سړي نه خفه شوی یم د محبت ورته مې ودانګل خو ما سوځوي نه خفه شوی یم او کلام دی چې بس دی په خوبان شاعري نه کوو ښه نوره په جانان شاعري نه کوو ښه بس دی په خوبان شاعري نه کوو ښه نوره په جانان شاعري نه کوو ښه بس دی په والو شعرونه نه لیکو بس دی په والو شعرونه نه لیکو او بس دی په کمسو شعرونه نه لیکو بس دی په ریحان شاعري نه کوو ښه نوره په جانان شاعري نه کوو ښه بس دی اناري شونډونه بس دی ښه بس دی اناري شونډونه بس دی ښه او بس دی چواري شونډونه بس دی ښه بس دی په پیزوان شاعري نه کوو ښه او نوره په جانان شاعري نه کوو ښه بس دی په تاسې امرسې نه وایو بس دی په تاسې امرسې نه وایو او بس دی پښتنې تمڼې نه وایو او بس دی د تاوان شاعري نه کوو ښه نوره په جانان شاعري نه کوو ښه ډېر بس دی پښتنه په غمي نه بولو بس دی پښتنه په غمي نه بولو او بس دی پښتنه په پري نه بولو بس دی په قرآن شاعري نه کوو ښه نوره په جانان شاعري نه کوو ښه ډېر او بس دی د ارمان سترګو کې اوښکې دي بس دی د ارمان سترګو کې اوښکې دي او بس دی د خوبان سترګو کې اوښکې دي او بس دی په ایمان شاعري نه کوو ښه نوره په جانان شاعري نه کوو ښه ډېر او بس دی د لربرې یاران دې پوه شي بس دی د لربرې یاران دې پوه شي او بس دی د سحر یاران دې پوه شي بس دی شاعران شاعري نه کوو ښه نوره په جانان شاعري نه کوو ښه بس دی په خوبان شاعري نه کوو ښه او نوره په جانان شاعري نه کوو ښه ما روپۍ او تا ډالرو باندې وجني
ما روپۍ او تا ډالرو باندې وجني لر په بر او بر په لرو باندې وجني پښتانه په ټوپک نه مړي لیونیه پښتانه خلک خبرو باندې وجني سحر صاحب خواته بیا ورځو او بل هم تېنه د خوند رنګ کلام تاسو ته ډالۍ کوو ملګرو ته وامه چې تر اخره پورې زموږ پروګرام وګوري او خپلو ملګرو سره شیر کړي مننه کلام نه مخکې یو دوه شعر دی چې زه یې د ښکلو سره جوړ نه کړم زه یې د ښکلو سره جوړ نه کړم د خپل تندي نه خفه شوی یم او سحر بیا حسن بادشاه ته ووې مړه غازي نه خفه شوی یم ډېر او کلام دی چې ستاسو لر او بر لونګ دی شروع کړی ستاسو لر او بر لونګ دی شروع کړی زمونږ غر او سمې بنګ دی شروع کړی ستاسو لر او بر لونګ دی شروع کړی زمونږ غر او سمې بنګ دی شروع کړی تا د امن په نوم ډېره وینه توی کړه تا د امن په نوم ډېره وینه توی کړه تا د امن په نوم جنګ دی شروع کړی ډېر ښه او ګوره خپل محنت زمونږ په اوږو بوج دی ګوره خپل محنت زمونږ په اوږو بوج دی او ګوره خپل محنت او رنګ دی شروع کړی او شعر دی چې ما کتاب راوړی ښکلو ته شعر خایم ما کتاب راوړی ښکلو ته شعر خایم تا رباب راوړی ټنګ دی شروع کړی او د وطن د درخانه قاتل پیدا شو د وطن د درخانه قاتل پیدا شو د وطن مولا کلنګ دی شروع کړی او څرګند شوی د قاتل د پښتون کام چې څرګند شوی د قاتل د پښتون کام چې د حاکم لاسونو رنګ دی شروع کړی او ستانه خپل سحر ماښام د ماضي هیر دی ستانه خپل سحر ماښام د ماضي هیر دی ستانه تورې زغرې زنګ دی شروع کړی او تا د امن په نوم ډېره وینه توی کړه تا د امن په نوم ډېره وینه توی کړه تا د امن په نوم جنگ دی شروع کړی په ټوټکو رانه د مینې پیریان نزي ما به وجني شیخه داسې اسان نزي دا خو داد د مصور د ښکلي پند دی په پوسو چانه وایزه ایمان نزي د جنت په ورې پرې نه دی رضوانه چې د وینې نه بوی د افغان نزي ګرانو ملګرو که زموږ نه په شعر کې زموږ نه په خبرو کې داسې څه غلطي شوي د هغې نه بخښنه غواړم که ساګانو بې وفایي ونه کړه او مرګي پرېښودلي ډېر زر به وي چې په یو بل پروګرام کې به هم دغه شان د یو ورک ملګري سره بیا مخاطب کیږو تر هغه دمه پورې ماله په ما سره د لیاقت پلوسوال له سحر صاحب له او زما ټول ټیم له راکړي اجازت چرته هم چې ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان